خوشحال سادات دا خوشحال سادات خدای څوک دی؟ زه خو یې نه پېژنم افغانانو. دا څوک دی دا خوشحال سادات چې دومره د نن په افغانستان کې د نوم اخیستل کېږي؟ سلامونه نیکې هیلې. الله خوشحاله را لږه ټوکه مې وکړه ځکه چې ستاسې د ځوانانو ستاسې د مبارزې ته زه سلام کوم. سلام د کوم ځوانانو چې تاسې نن واقع وښوده چې تاسې خوشحال سادات سره مینه نه، تاسې افغانستان سره مینه لرئ. دا د خوشحال سادات سره مینه نه، د افغانستان سره مینه ده. تاسې په افغانستان خفه کېږئ ځکه په خوشحال سادات باندې خفه شوئ او تاسې خپل جذبات او خپل دغه ډېر په ښه توګه ورباندې وکړو او انشاءالله اوس به ګران افغانستان جوړېږي ځکه زما ځوان د حق پسې روان دی. زما ځوان د هغه خلکو پسې روان دی چې کوم خلک دا وطن جوړوي. خو یو خبره کوم چې دشمنان دي واوري دي دغه زورواکي او چورواکي دي واوري چې سوچ هم مه کوئ چې خوشحال سادات به تاسې چوکۍ نه خوا کوي. انشاءالله تاسې به خوا کوئ، تاسې به د منځه وړي خو خوشحال سادات څوک نشي خوا کولی ځکه هغه رښتونکی بچی دی د افغانستان او دغه شان دي خلک موږ ځوانان موږ ورپسې یو، زموږ غوندې خلک ورپسې دي او زه په دې ځوانانو ته وایم چې په تاسې باندې موږ ویاړ کوو. واقعي چې تاسې دا نوی افغانستان دی، انشاءالله نوی افغانستان به جوړېږي او ډېره ښه د خوشحالۍ خبره ده، ډېره د خوشحالۍ ورځ د افغانانو ځکه د دې ځوانانو ما کله دا فیسبوک کیسه پرېږدم خو چې ستاسې دا جذبه مې وکته، ستاسې دا مینه، دا لیونۍ مینه مې د وطن سره وکته، یقین وکړه چې ما ته یې نوره انرژي راکړه ځکه چې دا د بابا وطن، دا د احمدشاه بابا وطن. دې ته به موږ او تاسې خدمت کوو، دې ته به موږ او تاسې مبارزه کوو، دې ته به ټیم ورکوو. ښه مصروفه په دې اروپا کې، ښه مصروفه په نور ځینو کې، خو د دې وطن دا مور ده، د دې مور په موږ باندې ډېر حق دی. دې ته به غصبګر، قاچاقبر، زورواکي، پردي پالي، ایجنټان دا یو به مو ته نه پرېږدو، ټولو پسې به راپاڅېږو لکه نن چې څنګه راپاڅېدئ او تاسې دا وښوده چې واقعي چې تاسې په دې وطن خفه کېږئ. نو خوشحال سادات صاحب چوکۍ دې په تا مبارک وي او انشاءالله چې راتلونکي 5 کالو دپاره زموږ او ستاسې رئیس جمهور به انشاءالله اشرف غني صاحب وي او ستا غونته کې ځوانانو ته، ستا غونته کې افغانانو ته ضرورت دی ځکه چې په ګران افغانستان کې د ستاسو په شان خلک موږ غواړو او رب العالمین دې په ګران افغانستان کې سوله امن راولي چې موږ په یووالي او په خوشحالۍ سره خپله مبارزه مخکې وکړو. زه بیا هم ستاسې ته سلام کوم، ستاسې مبارزې ته ټولو ته نیکې هیلې، الله خوشحاله آباد لره. هر خبره چې داسې راځي همدغه شان دې راوچتېږئ، د وخت نه مخکې راوچتېږئ چې څوک دنه اقدام ونه کړي. خدای په امان.